افغان امنیتي ځواکونو پر پاکستاني پوستو برید کړی دا چې څه یې کړي دي په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. د پاکستان حکومت وایي تېره ورځ ناوخته افغان ځواکونو د دوی پر پوستو برید کړی او پاکستاني سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پاکستاني پوځیان وایي په دغه برید کې درنې او سپکې وسلې کارېدلې دي، خو دا یې نه دي ویلي چې یاد برید په کومه سیمه کې رامنځته شوی دی. خو زیاته کړې ده چې عسکرو یې اغزن سیم تر څیرمه پوسته کې حضور درلود. دوی زیاتوي افغان سرتیري په مستقیمه توګه پر پاکستاني عسکرو برید کړی چې له امله یو پاکستاني عسکر وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي دي. پاکستاني حکومت خبرداری ورکړی چې افغان سرتیري دې نور له دغه ډول بریدونه لاس واخلي. پاکستان د افغانستان سرتیرو په خلاف دغه ادعا په داسې حال کې کړې ده چې دوی پر ډیورند کرښه په غیر قانوني توګه تاسیسات جوړ کړي دي او ان په ځینو سیمو کې د قانوني خلاف له صفري نقطې هم مخکې راغلي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.